د شنه مرچکو ګټې. سلام او نیکې هیلې، ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ فیسبوک پاڼه لایک کړئ. سره له دې چې مرچک ډېر ترخه دي، خو د خپل تریخوالي سره هم ډېرې ګټې لري. او که تاسو هم د ګټو خبر شئ، نو دومره تریخوالي سره به یې حتما خوړلو ته چمتو شئ. شنه تازه مرچک آرام کوونکې ترکاري ده. د مرچ خوړل سره له دې چې د خولې د ترخېدو او سوځېدو سبب کېږي، خو قوي او آرامه کوونکې ترکاري ده او په وجود کې دردونه کموي. هغوی چې له دردونو شکایت لري، په خپلو خوړو کې دې د مرچو کارول زیات کړي. شین مرچک د بکتریا ضد خاصیت لري. د اسهال ناروغۍ څخه مخنیوی کوي. شین مرچک اشتها راوړونکې ترکاري ده. شین مرچک د سرطان ضد خاصیت لري. شین مرچک د ویټامین سي درلودونکی دی، خو باید په سیوري کې وساتل شي، ځکه که ګرم ځای کې وساتل شي خپل ویټامین له لاسه ورکوي. شین مرچک د درد کموالي او د اوسپنې ښه زېرمه ده. هغوی چې د اوسپنې له کمښت سره مخ دي، نو له مرچکو څخه دې خپل خوړو کې زیات کار واخلي. شین مرچک د وینې کلسترول کموي او د وینې فشار ټیټوي او د زړه د ناروغۍ لرونکو کسانو ته ګټه کوي. شین مرچک د خوړو له ژر هضم سره مرسته کوي، کوم چې د وزن کمېدو سبب کېږي. شین مرچک د خوړو له ژر هضم سره مرسته کوي او د وزن کمېدو سبب کېږي. شنه مرچک د بدن اوسپنه پوره کوي. روغتیاپالان وایي شین مرچک د درد کموالي او د اوسپنې ښه زېرمه ده. هغوی چې د اوسپنې له کمښت سره مخ دي، نو له مرچکو څخه دې په خپلو خوړو کې زیات کار واخلي. د وینې کلسترول کموي. شین مرچک د وینې کلسترول کموي او د وینې فشار ټیټوي. د زړه د ناروغۍ لرونکو کسانو ته ګټه کوي. همدارنګه شین مرچک د وینې د پاکوالي سبب هم ګرځي. د وینې او فشار کنټرولول او د میکروبونو ضد خاصیت لري. په درلودلو سره د انسان د دفاعي سیستم لپاره ګټور تمامېږي. یادونه: هغوی چې حساسیت لري، د مرچکو له خوړلو څخه دې ډډه وکړي او ماشومان هم باید مرچک ونه خوري. همدارنګه حامله مېرمنې او شیدې ورکوونکې مېرمنې دې د مرچو له خوړلو څخه ډډه وکړي. او هغه څوک چې معده زخم لري او یا نور تکلیفونه لري، د مرچو څخه دې کلک پرهیز وکړي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو وکولای شئ زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.